دا د پاکستان لوی صنعتي ښار کراچۍ سړکونه دي چې د پشکال بارانونو له امله پکې ډنډونه ولاړ دي. د جولای د 24 راهیسې د بارانونو نوې لړۍ روانه ده چې خلک ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي. मैं देख रहा हूँ कि 3-4 साल से जब د تیرو دریو څلورو کالو راهیسې زه ګورم چې بارانونو کې کورونو ته دننه اوبه راځي. سیوریج والا چې لاړ شي نو هغې کله وایي چې ماشین خراب دی او کله وایي چې ډیزل او کسان نشته. چې حکومتي ادارې ته ورځو نو وایي چې چا له مو ووټ ورکړی دی هغې پسې لاړ شي. एक इशू है कि यार आप लोगों ने जिनको वोट दिया उनके पास जाओ. سن حکومت او ځایي انتظامیه د باران د اوبو ودرېدلو وجه زیات بارانونه یادوي او دوی وایي چې د باران د اوبو د ویستلو هڅې کوي. بهر نشو وتلی اوس دا اوبه ته اوس تخکار په دې اوبو کې مونږ ولاړ یو مونږ دا ټینکۍ چې کم دنو هغې ته اوبه تللی وې هغه ټینکۍ زه اوس لګیا یم زه یې خالي کوم دا پیپ مې ورته لګولی دی او هغه ټینکۍ به زه اوس خالي کوم نو بیا به مونږ ټینکر راغواړو هغه چې صفا کړو نو بیا به مونږ ځان ته نوې اوبه اچوو او د دې اوبو دا حساب دی چې بھائی که دلته باران وشي نو بس اوبه جمع کېږي نو بیا څوک تپوس وال نشته که خپل اپنی مدد آپ کے تحت سمنډه تړه دی ووهله او چا د باندې رحم وکړو هغه جدا خبره ده. ګنې دا اوبه تاسو ټول ریکارډ کوئ تاسو وګورئ نو دا خو په هفته کې هم نه وځي لکه دی چې کوم سپیډ سره دا اوبه وباسي. د سن حکومت په وینا په کراچۍ کې سخت کال د پشکال په بارانونو کې تر اوسه 40 کسان مړه شوي دي چې زیاتره پکې بجلی نیولې دي او بیا د موسمیاتو محکمه وایي چې په کراچۍ کې د توپاني بارانونو لړۍ لږه کمزوري شوې ده خو د جولای تر 28 نیټې پورې به لا روانه وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.